زکات ولې دومره مهم دی؟ زکات یو خو دا ده چې په موږ تاسو باندې دا لکه څرنګه چې مونځ مهم ده فرض ده، لکه څرنګه چې حج فرض ده، دغه رقم دا زکات هم په موږ تاسو باندې فرض ده. زکات ځکه مهم ده چې په دې کې زموږ استاسو رښتینې مسلماني معلومیږي. مسلماني صحیح شوه؟ په دې کې زموږ استاسو هغه مسلماني معلومیږي. ډېر خلک د مونځونه کوي، روژې نیسي، د عبادتونو کې ماشاءالله تکړه، خو چې کله خبره د پیسو شي که نه، بیا په دې کې دی پاتې راشي. نو الله جل جلاله زمونږ هغه مسلماني معلوموي چې ته رښتیا مسلمان یې او که نه. پیسې هم ورکوې که نه ورکوې د اسلام په لاره کې، هر ډول قرباني ته تیار یې او که نه یې تیار، او که نه هسې فقط هغه عبادتونه چې ستا پکې مصرف نه کېږي هغه ته تیار. صحیح شوه؟ نو زکات د دې په خاطر مهم ده چې موږ او تاسو الله جل جلاله معلوموي چې آیا ته په هر رقم عبادت ته تیار یې، غاړه ږدې او که نه.